پاکستان ته د چمن په لټ تازه خبرداری وایي که د پاسپورت او ویزې شرط ختم نه کړئ نو اغزن تار به ختم کړو. دا چې نورې څه ویلي جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې څه موده وړاندې هم د چمن په لټ کوونکو لخوا د چمن او سپین بولدک ترمنځ د غځېدلي اغزن تار یوه برخه له منځه لاړه او اوس پاکستان پر یاد په لټ فشارونو ته دوام ورکړی تر څو په لټ ختم کړي، خو یاد کسان ورته نه تسلیمیږي. تازه خبر دا دی چې لاریونوال وایي که مو غوښتنې ونه منل شي پر ډیورنډ کرښه اغزن تار له منځه وړو. په چمن کې د سپین بولدک چمن پر دروازه د پاسپورت او ویزې د جبري کېدو په غبرګون کې د پایلټ 13مه ورځ دوام لري. د پاکستان د دغې پریکړې له امله په چمن ښارګوټي کې سوداګري او کاروبار په ټپه درېدلی دی. د یادې دروازې سره د افغانستان لوري سپین بولدک او د پاکستان لوري چمن ته د زرګونو کسانو اقتصاد تړلی پاتې دی. یاد پایلټ یوه 15 کسیزه کمیټه اسلام آباد ته لیږلې او وایي که یې غوښتنې ونه منل شي پر ډیورنډ فرضي کرښه اغزن تار له منځه وړي. د چمن لغړي اتحاد مشر غوث الله وایي د چمن د دې غریبو کسانو د کاروبار د بندېدو او ګلشاه د ځانوژنې حساب به د پاکستان حکومت ورکوي او موږ د پاکستان د دې فشارونو څخه هیڅکله نه پر شا کیږو. د عبدالخالق په نوم د دغه پلت یو بل غړی وایي موږ د خپلې دغې غوښتنې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو یو او موږ له خپل دغه سوله ییز اعتراض څخه هیڅکله نه په شا کیږو او زموږ مبارزه به حتما بریالۍ کیږي. یاده دې وي چې تر دې مخکې منظور پښتین هم ویلي و چې پاکستاني ریاست د پښتنو کاروبار ختمولو لپاره بیلابیلې لارې لټوي چې تر څو پښتانه ذلیله کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.